هذه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللہ تعالی فرمائی چې دا ستاسو رب یو اعلان کړی دی او خبرداری یې ټول انسانانو ته ورکړی دی چې که چېرې تاسو د الله شکر ادا کو دا الله په نعمتونو باندې پړه کې خوشاله شوې دا الله د نعمتونو په خوله باندې شکر ادا کو او دا الله د احساناتو شکریا ستاسو په عمل باندې هم ادا شوا نه الله به تاسو له د نعمتونو کې برکت واچوي دا به تاسو له الله نور خواږه کی او نوره فایده به پکې دله واچوي او که چېرته تاسو د الله د نعمتونو ناشکري وکړه د الله احسانات د هغې مو قدر ونه که نه الله پاک فرمایي چې بیا زما عذاب هم ډېر سخت دی نن په دې دنیا کې په انسانانو کې ناشکري ډېره شوې ده او شکر چې دی دا کم شوی دی ایرس ډېر زیات سیوا دی لالچ ډېر زیات سیوا دی صبر او قناعت په چا کې نشته دغه شانتې په دې دنیا کې انسانانو کې بے صبری ډېره شوې ده او هغه استقامت چې څه ته وایي هغه پکې نشته هغه صبر چې دی هغه پکې نشته هر انسان چې ته وینې نو مرور دی د الله نه په خوله باندې به دا نه وایي چې د الله نه مرور یم خو د هغه د عمل نه پته لګي د هغه د بیان نه پته لګي چې دی خو د الله نه ډېر ګیلهمن دی او ډېر خفه دی نعوذ بالله لکه الله پاک چې دې سړي سره زیاتي کړي داسې د ناشکرۍ او داسې د ناامیدۍ او داسې د ګیلو خبرې به کوي حالانکه حقیقت دا دی چې که سوچ وکړې نو چې دا ما او تا ته څه میلاو دي زه د دې قابل نه یم او ته د دې قابل نه یې دا ما او تا باندې چې کوم احسانات د رب دي ما شکریا ادا نه کړه او تا شکریا ادا نه کړه زما جبې زما اندامونو د الله دغه نعمتونو قدر ونه کو کم نعمتونه چې رب العالمین په ما باندې کړي دي او په تا باندې کړي دي هغه نعمتونه دي چې زما بابا زما نیکه چې د هغې طاقت زموږ نه سیواو د هغې صحت زموږ نه سیواو د هغې دولت زموږ نه سیواو د هغې جیداد زموږ نه سیواو د هغې محنت زموږ نه سیواو خو هغې دا خوشحالی دا نعمتونه دا نو استعمال کړي او نیو لیدلي دا کم چې زه او ته نن وینو او استعمالو یې شکر به دغی چې په زړه باندې به هم دا مني چې یا الله پاکه دا ما ته چې څه میلاو دي دا تا راکړي دي یا الله پاکه دا ستا احسان دی یا الله پاک دا زما امتحان دی
چې زستا شکر ادا کوم او کنا ادا کوم. یا الله په دې نعمتونو کې نه یو لوی نعمت او نه یو وړوکی نعمت د بل چا نشته ربا، دا ټول ستا دي. وما بكم من نعمت فمن الله. دا په تاسو چې کم احسانات دي دا احسانات د الله دي، د بل چا نه دي. جميعا منه، دا ټول پټول نعمتونه دا د الله دي، دا د رحمان رب دی، دا د رحیم رب دی. دا احسانات دې کې د بل چا په ما او په تا باندې څه ملاحظه او څه احسان نشتا چې دا په زړه کې ومنو. په ژبه باندې هم پکار دي چې مونږ الحمدلله وایو، دا الله شکر ادا کوو. زمونږ د ژبې نه هم داسې خبرې خیږي، د مونږ د خبرو نه هم داسې معلومیږي چې زه د الله نه رضا یم، زه د الله شکر ګزار یم، او زه د الله په نعمتونو په احساناتو باندې اقرار کوم چې اقرار باللسان، په ژبه باندې اقرار. دغه شانتې زما د اندامونو نه دم دا پته لګي چې زما نظر صحیح استعمالیږي چې د الله ناشکري ونه شي. زما لاسونه داسې استعمال نشي چې الله رانه ناراضه شي، دغه به د الله ناشکري. زما د خپې، زما د غوږونه، زما د ټول اندامونه داسې ګناهونه ونه کي، داسې کارونو کې ککړ نشي چې رب زما نه خفه شي، بلکې چې زما د اندامونو نه دا څرګندېږي چې زه د رب شکر گزار یم. که زما مال دی چې د هغه مال څه حصه غریبانانو له ورکوم، مسکینانو له ورکوم، دا هم د الله شکریه ده، دا د مال شکریه ده. هغه زکات خو به خامخا ورکوي، هغه عشر خو به خامخا ورکوي. په هغه فصل کې لسمه ده یا پکې شلمه ده یا په نغدو پیسو کې څلوېښتمه روپۍ ده یا په کال کې هغه زکات دی، هغه خو به لازم ورکوي، هغه خو په تا باندې فرض دی. خو د هغې نه علاوه ام د الله دپاره د الله بندګانو له، غریبانانو له، بېوسو له د خپل وس مناسبو امدادونه کول چې یو الله ته پته وي، یو الله ته خبري، مخلوق په نه خبرو ما، دا د دې مال یو قسم له شکریه ده که نه. مونږ نوکرو پسې جاړو، مونږ بار ملک پسې جاړو، زمونږ د دوبۍ ارمانی، زمونږ د سعودي ارمانی، زمونږ د یورپی کنټریز ارمانی، زمونږ دا ارمانی چې ماته د دا اقامه برابر شي، زمونږ دا ارمانی چې مونږ ته دا کارډ میلو شي، زمونږ دا ارمانی چې ماته دا نوکري میلو شي. خو چې کله هغه د بار کار وشو، د نوکرۍ هغه کار وشو، د کپنۍ هغه کار وشو، نو په کار خدا دی چې اوس په تنخواه کې څه نه څه د الله د نامې ورکوه، دا د الله شکریه چې یا الله دا کار ماله تا کړی دی، دا اسانه په تا په ما باندې راوستې ده. ان مع العسر یسرا، دا الله دی چې سخته پسې راته راولي. نو په کار دا دی چې هغه نوکري چې تا ډېره په ګرانه کته، هغه نوکري چې تا په منتونو کته، هغه نوکري چې تا په رشوتونو کته، نو 10 लाख روپۍ خو د رشوت دپاره تا سره وي، 14 لکه روپۍ د رشوت دپاره تا سره وي، 7 لکه روپۍ هم د رشوت دپاره تا سره وي. خو اوس چې مثال ته تنخواګانې هلې، ته ګټه کوې، تا سره مثال بلا بلا دولتو د هغه ویزو او د اقامو دپاره، نو اوس د الله د نامې دپاره تا سره نشته. دا د الله شکریه ده چې کله هم پیسې راځي، کله هم تنخوا راځي، نو د غریبانانو عزت نه جدا کوه، د مسکینانو عزت نه ورکوه. کنی نو مثال ګوره د هغه باغ والا مخې ته پروت دی چې قرآن یو کم 13 سپاره کې د هغه باغ والا مثال بیان کړی دی چې د کسانو باغو، مالدارانو،
ډېر لوی جایداد والو ډېرې غټې میوې یې وي خوشحالېده چې باغ برابر شوی دی میوې برابر شوي دي اوس د لو وخت دی اوس د شکولو وخت دی د میوو د راټولولو وخت دی خو دی وي چې ګورې چاله به ورکو نه داسې وخت کې به شوکه کوو چې مسکین الله یدخلنها اليوم علیکم مسکین غریب سړی ګورې چې رانشي د الله د نامې کار به پکې نه وي په زړه کې وي الله ته زړه معلومو په خوله باندې وي الله ته د خولې هغه خبره معلومه وه یعلم السر و اخفا الله ته پټ او ښکاره او ښه پټ ارنګه معلوم دی لیکن کله چې هغوی د شپې رالو د باغ خواته رانږدې شو نو د تیار رزق نه محرومه شوي وو هغه باغ سوځېدلی وو په هغه باغ باندې اور راغلی وو افت پې راغلی وو فطواف علیها طوائف من ربک د الله د طرفه پې عذاب راغلی وو چې هغوی د غریبي څه پکې نه ورکوله هغوی د الله د نامې د عیسې منله نه چې د الله په نامه پکې نشته دا اوبخور زمونږ دی دا ګټه زمونږ ده دا کړو زمونږ دی دا پټې زمونږ دی دا باغ زمونږ دی دا میوې پکې زمونږ دي دې کې د مسکینانو مونږ سره نشته نو کله چې نیت خراب کړی نو انما الاعمال بالنیات هغوی چې راله نو فاصبحت کالصریم هلته یې پرتې وې نه ونه وه او نه میوه وه او نه بیا باغ و هېڅ هم نه و تا باندې الله احسانات کړي دي پکار دا دي چې په دې خپلې مزدورۍ کې په دې خپله تنخوا کې ته خو دا خیال ساتې چې دا مې پلاني له موبایل ولیږه ته خو دا خیال ساتې چې دا مې پلانکي له نغدې ولیږلې ته خو دا خیال ساتې چې پلانکي را باندې ډېر ګران و دا مې غله غواله پیسې ولیږلې چې واخلي ځان له پلانکي را باندې خواښې را باندې ډېره ګرانه ده او د هغې لنټر دی دا مې هغې له ولیږلې لیکن د ټولو نه لوی احسانات د هغه بره ذات در باندې دي د دې ځمکې والاو در باندې دومره ملازه نه ده د دې ځمکې والاو در باندې دومره احسان او ښېګړی د سره نه ده کړې د هغې بره اسمانونو والا رب احسانات در باندې دي نو د هغه په نامه باندې د الله د رضا دپاره غریب او مسکین له څه نه څه ورکوه ټول عمر یې ورکوه په هره تنخوا کې ورکوه خالص د الله دپاره ورکوه مخلوق ته مخ کاره کوه او د خپل آخرت دپاره ورکوه د خپل قبر دپاره د خپل اجر دپاره او د دې دپاره چې زه د الله یمه زما د اعمال د الله دی دا ما ډېر لږ ورکو کم څه چې ورکوې نو هغې ته به ډېر نه وی کم چې د الله دپاره ورکوې د الله دپاره که زما دا جان هم لاړ شي د الله دپاره که دا ټوله ځمکه هم لاړه شي د الله دپاره که دا ټول دولت د ځمکې لاړ شي نو ګورې دا لږ دی دا هېڅ نه دی نو پکار دا دی چې ته څه ورکوې چې هغه لږ ګڼي هغه په زړه کې وایي چې دا ما څه ور نه کړو کوشش به کوم چې ډیر شي کوشش به کوم چې نور هم د الله په نامه باندې ورکړو کما دې ته وایي دا د مال شکریه ده یو قسم او دغه شانتې که تا سره علم دی تا سره پوه ده د الله د رضا دپاره بل ته ښیه د الله د رضا دپاره ناپوه او بې علمه پوه کوه که ته پوهیږي مثالو نو پکار دا دی قرآن دله درځي بل ته قرآن وښیه تاله د قرآن معنا درځي بل ته د قرآن معنا وښیه دا شکریه ده د هغه علم چې د الله دپاره نه د پیسو دپاره نه دا چې زه به د پیسو دپاره د دنیا دپاره خلکو ته د الله دین ښیمه نروره زمونږ نبی اعلان کړی ان اجریه الا علی الله ان اجریه الا علی ربی ماله به د دې دین د بیانولو اجر زما رب راکوي نه نه د دې مسلو نه هم د خلکو دوکانداري جوړه کړې ده که یو ځای ته بیان له استاد ځي نو خبره به مخکې کوي 50,000 به راکوي 60,000 به راله راکوي د ګاډي انتظام به راله کوي دغه ځای کې د جوار اوړه میلاویږي تروړه به پکې پکاري دغه ځای کې که چېرته کې د پیسکوري غوښه زما بیماري ده تا ته پته ده ماله دا نورې غوښې د میخو ده د اوښانو ده د غوانو ده نه ده ښه
نو لږه غوندې داسې دوه درې سیره غوښه ملکي چرګان که میلاویږي د مونږ علاقه خو تا ته پته راښاریه ده په هغې کې خو نه میلاویږي مونږ خو دا مرض چې راکې ډېر شوی دی دا د سپینو کالجیانو چرګانو راکې ډېر کړی دی ستاسو علاقه د بانډو ده ستاسو علاقه غریزه علاقه ده نو ملکو چرګانو که لږ غم دې وکړی شو نو دا به داسې شرور چې په بیه به مې والي نه دین د الله دی او دا د الله دپاره به بیانوي په دې باندې به خلکو ته لاس نه نیوي په دې به خلکو ته کچکول نه نیوي کچکول به رب العالمین تک دی قسم دې کړه ټولې دنیا د انسانان راځي او ستا په کچکول کې اچوي اوږې به یې دل اوږې به مړ شي موړ به نه شي په ایرس بې قناعته ای په تخت همایون ناسته ګدایا موړ به نه شي په هیرس بې قناعته ای په تخت همایون ناسته ګدایا اورنګزیب که د ډیلي په تخت نازیږي خپله خونه هر سړي له رډیلی دی چې تعالی الله په خپل کور څه درکوي که نه د الله په ورکړو باندې بنده مړیږي د مخلوق په ورکړو باندې د بنیانو ته په لاس نیولو باندې دا ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم وینا وه چې د الله ناخوښه څه دي د الله ناخوښه یو دا دی چې قیل و قال حدیث پاک کې راځي صحیح حدیث دی د مسلم شریف چې د الله قیل و قال نه دی خوښه دا چل دی او ته وایې را دا چل دی زما پارټي داسې بره ده ته وایې نه زمونږه داسې بره ده زما لیډر په بره تللی دی ستاسو لیډر په کته راغلی دی زمونږ پارټي کامیابه ده ستاسو ناکامیابه ده زمونږ جماعت امیر صاحب داسې دی او ستاسو امیر صاحب چې کوم دی هغې ته نه رسي او باس دی مناظري دي نن دا خلک په کومه لباخته دی پنجاب کې بعض علاقو کې مناظره ده مناظرې کېږي په دې دنیا کې پسو وی د عیسی علیه السلام زمانه کې چې ډوډۍ راغلې وه هغه ډوډۍ خمبیره وه او که پتیره وه مناظره ده راځئ په دې مناظره چې ډوډۍ خمبیره وه او که پتیره وه په دې باندې مناظره ده چې هغه ګډ که ملال شوی د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې او سپینو او که تورو په دې باندې باس دی په دې باندې مناظره ده چې ذبیح الله ورته وایي چې هغه اسماعیل علیه السلام دی او که اسحاق علیه السلام دی په دې باندې مناظره ده چې مې لال دی او که مردار دی په دې باندې مناظره ده چې خر حلال دی او که مردار دی او دا چې کم دی نو کارغه لال دی او که مردار دی او مړی دې خوا لړ او مړی را دې خوا لړ یلکه د خرو نه په کلاره کښېنئ د کارغانو نه په کلاره کښېنئ د بنیانو غم وکئ د خرانو نه لږ سا والی د ژوندو نه بس کئ د دې مړو انتظام وکړي مړو تر مری پورې په ګناهونو کې ډوب دي په مړو کې رشوت دی قسم دی که رشوت ته څوک ګناه وي نن په نوکرۍ باندې رشوتونه خلک ورکوي بلکل دا ورته اډو ګناه نه ښکاري د الله د پیغمبر چې الراشي والمرتشي کلاهما فی النار دا رشوت ورکولو والا که په نوکرۍ یې رشوت ورکړی دی دا ورکولو والا ړومبی جهنمي دی او دا اغستو والا ورپسې رشوتې دي غلاګانې دي غلاګانې د کورونو نه غلاګانې دي د جوماتونو نه غلاګانې دي کارخانه کې مزدوران غلاګانې کوي د کارخانې مالک د مزدورانو نه غلاګانې خان غل دی باغوان غل لغ روانه ده او مناظره په دې باندې ده چې ډوډۍ خمبیره وه او که ډوډۍ پلیته وه پتیره وه ډوډۍ څنګه وه ډوډۍ سره غوښه وه او که ډوډۍ سره دال لاغلي و زه وایم پکار دا دي دا انسانان مونځ چاله نه وردي جنازه چاله نه وردي قرآن پاک چاله نه وردي ایمان په پته باندې څوک نه پوهېږي چې ایمان څه ته وایي اسلام په پته باندې څوک نه پوهېږي چې اسلام څه ته وایي د الله او د رسول دپاره څه کول دي د الله د طرف نه په ما باندې کمې ذمه دارۍ دي زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما باندې کم حقونه دي زما د دې پلار او مور په ما باندې کم حقونه دي زما د دې ښځې او بچو په ما باندې کم حقونه دي زما د دې ګاونډي په ما باندې کم حقونه دي د دې نه څوک نه دی خبر خو قیل و قال
باس کولو د الله پاک نه دی خوښو، نو بل ورپسې حدیث کې راغلیو چې د الله نه خوښه کار دا دی چې کثرت السؤال، سوالونه او د خلکو نه غوښتلو. که مولی د خلکو نه غواړي، که امی د خلکو نه غواړي، د خلکو نه نه غواړي به د خالق نه به غواړي. وقال ربکم ادعوني، وقال ربکم ادعوني استجب لكم. ستاسو رب وایي چې غواړئ نو د ما نه غواړئ. دولت الله سره دی، صحت الله سره دی، حکومت الله سره دی، چې څه عزت الله سره دی. نو ته بنیانو سره عزت ګورې، چا یو خان پورې چې کم دی د لکۍ نه رانیولی دی، چا بل وزیر صاحب د خپې نه رانیولی دی چې دته نږدې شم. عمر رضی الله تعالی عنه ویلیو، وی هغه سړی به چر عزتداره نشي، سپک دی او سپک به کم سړی چې بنیانو سره عزت ګوري. بنیانو سره عزت دی، که فقیر دی بنده دی او دی وی شابه دا باچا دی، دا وزیر دی او دا منبر دی او دی به مال نوکری ګوري. اوهو د رب دربار خلکو پرېښرې یقین وکړه. بس په دې یقین دی چې په پیسه به کېږي، په دې یقین دی چې د دې فقیر د دې وزیر د ده په خپو د ده په چاپلوسو باندې به کېږي. نه یاره هغه خلک وي که دوره مینت مې باچا ته کړی و، لور به یې را کړې وه. پخوا به خلکو وي دوره مینت مې باچا ته کړی و. څه معنا؟ مطلب دا دی چې که دوره مینت مې هغه الله ته کړی و باچا هغه دی، نو هغه به راله واده هم را کړی و، هغه به راله نوکري هم را کړې وه. د شپې پاسه هغه رب د حدیث پاک نه معلومه ده، صحیح حدیث د بخاري شریفو، چې یا بنیانو هغه الله هره شپه تاسو ته وایي چې دروازې م ګناه کړی دی، زه معافۍ ته تیار یم، ما نه معافي وغواړئ د شپې که نه. غلې پاسئ، هېڅوک مه خبروئ، هېڅ جرګه مه راولئ، هېڅ میاګان او مولان او مشران مه راغونډوئ، یو په یو باندې اودس او چاردام وکړه، رب العالمین ته ودرېږه. وایي چې دروازې دې ګناهونه کړي دي، د شپې دروازې هم قبلولو والا الله، د شپې هم قبلولو والا الله. خو مونږ ناشکره یو، مونږ انسانان چې یو مونږ ناشکره یو. حالانکه دا دین چې دی زمونږه دا ټول د شکر نوم دی او د صبر نوم دی. حدیث کې راځي ایمان دوی سه دی، نیم شکر دی او نیم صبر دی. الله پیغمبرانو ته د شکر دعوت ورکړی چې تاسو شکر ادا کوئ. د موسی علیہ السلام باره کې راځي الله چې وله کتاب ورکو، دا کتاب په نعمتونو کې لوی نعمت دی. دا تورات یو لوی د رب کتابو، ورته وی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. دا کتاب والا او دا الله شکر ادا کا. دا شکر د الله دا دی چې دا کتاب د الله بنیانو ته بیان کا، دا انسانانو ته بیان کا، د الله د پاره بیان کا. الله موسی علیہ السلام ته کم من الشاکرین. الله داود علیہ السلام ته ویلو چې اعملوا آل داود شکرا، اعملوا آل داود شکرا. او داود علیہ السلام او د داود علیہ السلام کورانه تاسو د الله شکر ادا کوئ، تاسو داسې عمل وکئ چې د هغې نه پته لګي چې د الله شکر ادا کیږي. الله پاک د ابراهیم علیہ السلام باره کې قرآن کې ویلو شاکرا لانعمه، شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم. ابراهیم علیہ السلام دا اللہ دا نعمتونو شکر گزار دے. سلیمان علیہ السلام تا باچاییم ملاو دا، پیغمبریم ملاو دا، دا سے باچائی ورطا ملاو دا چه پا ہوا بانیم باچائی دا، ہویم تابیدار دا. آغا سلیمان علیہ السلام طول دنیا باندے باچائی دا، لیکن آغا سلیمان علیہ السلام وی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی. یا اللہ پاکا مالتوان و توفیق راکے چزستا دے احساناتو شکریہ ادا کم. سوی پیغمبر دی وی یا اللہ دو شکر توفیق راکے اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی. زمونگ نبی علیہ السلام با
نیمه نیمه شپه ولاړو، ټوله شپه به ولاړو، دوره به ولاړو چې قدمونه مبارک به وپړسېدل د نبي علیه السلام. نو عایشه رضی الله تعالی عنها مور د مؤمنانو به ورته وی بس کې که نه ستړې شوې، بس کې لږ ارام وکړه، بس کې لږ دمه وکړه، ته خو الله بخلي، تا ته خو الله معافي کړې ده، ته خو د پیغمبرانو سردارې، ته خو د بنیانو سردارې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله او بی بی زه به د الله شکر گزار بنده ولې نه جوړېږم؟ دا خو د الله شکریه ده، دا چې الله ته ولاړم، دا چې د الله بندگی کوم، دا د رب شکر ادا کوم، دا کم رب چې په ما باندې احسانات کړي دي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعاګانې ګوره، په سوونو زرګونو دعاګانې دي د نبی علیه السلام. د هر کار دپاره دعا ده، د هرې موقع دپاره دعا ده، د هر یو محل دپاره دعا ده. او د دې دعاګانو ټولو خلاصه دا ده چې دا د الله پاک شکر ادا کوي. نبی صلی الله علیه وسلم کله وی الحمد لله الذي اطعمنا، الحمد لله الذي عافاني، الحمد دا ټولې دعاګانې د الله د پیغمبر دا څه شی دی؟ په هره موقع باندې شکر د الله. جماعت ته رالی د الله شکریه ادا شوه، د جماعت نه رالی د الله شکریه ادا کا چې یا الله پاکه دا عبادت مې تاله وکړو، یا الله د دې توفیق راله تا راکړی، یا الله شکر دی چې بت ته نوم ناسو، یا الله شکر دی چې چرته کې یو خبر ته نیم پروتو، یا الله پاکه ستا عبادت مې وکړو، شکر دی. که بیت الخلا نه رابار شوې، واشروم نه رابار شوې، د الله شکر ادا کا، ځکه د دې نعمت قدر د هغه چا نه وکړه، د دې تپوس د هغه چا نه وکړه چې هغې د ګردو صفایي کوي، په زرګونو روپۍ به ورکوي، او هغه ګردو والا هغه او دسماتي والا کار چې دی نو هغه نه سمیږي او نه ټیک کېږي. نو شکر د الله به ادا کوي په هره موقع باندې. دا د الله بیانو چې وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. د الله شکر ادا کوي که تاسو توحید منئ، نو د الله شکر ادا کا. د الله شکر پر یو سیس تا کره مثال پیدي، نو کم از کم ته دا سوچو کا چې په 10 ورځې او په 20 ورځې کې تا چا یو غریب له په هغې کې یو پیاله لیږلې ده چې د الله شکر ادا کړم. بیا وی غوا مړه شوه، بیا وی غوا څه وخوړه را پرېوته، بیا وی په غوا باندې چې کوم دی تبک راغی او تیندک پرې راغی. ټیک ته منم دی، راځي به دا د مسلمان دپاره دا مصیبتونه، دا د یو قسم له د ګناهونو د معافۍ سبب دی، د درجاتو د اوچتېدو سبب دی. خو تم د کونډې زویه نو څه خو بویه که نه، تا کره خره ده چې ته یو کونډې لرې په یو بوره شګه راوړې ده د الله دپاره. تا باندې الله نعمتونه او احسانونه کړي دي. روزانه مثال ستا کور ته شنه وږي راځي، د غریب کاکا بچي ورته پسخېږي، بې جایداده خلک ورته خفه کېږي. چېرته دا سوچ ته کړی دی چې زما په خوا کې یتیمانان دي، زما په خوا کې غریبانان دي، زما په خوا کې کونډه ده. نن دا 2-4 شنه وږي هغه غریبانانو له وړم د الله دپاره چې زه د الله شکر ادا کړم. دا شته پکې چې ته دا جذبه دا مونږ ته غریب نه دی معلوم، مونږ ته معلوم دی هغه ځای کې چې کوم دی نو سني دی، هغه ځای کې بریلی دی، هغه ځای کې پلانکي دی کې کلي غاړې ته یو پرویزی دی، هغې غاړې ته بل یو تبلیغی دی، هغې بلې غاړې ته او خپل کوڅه کې ورته غریبو، یتیمو، کونډه، ضعیفو، خوار دا ورته نه معلوم. په ټول پاکستان کې به دغه خلک څه کېدی دی خوا لړ پرېږده دغه مسیح کوه. د الله شکر ادا کا، د الله د احساناتو راته الله ویلي دي. ګوره قرآن چې پاڼه اړی نو تا ته څه وي ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش. الله وی په دې ځمکه ما آباد کړي یې، په دې ځمکه باندې دا د ژوند تېرولو سامان چې دی دا دله ما درکړی دی. دا اوبه زما اوبه دي، دا خوراک الله وی زما خوراک دی، دا هوا چې کوم اکسیجن دی دا د الله دی، دا ټول نعمتونه د الله دي. وما بكم من نعمت فمن الله، دا ټول نعمتونه د الله دي، د بل چا نه دي. نو الله تعالی وی
دا ارس دل ما در کړی دي په دې ځمکه باندې ما پیدا کړی په دې ځمکه دل دا کور ما جوړ کړی دی برکت هم زما دی لاندې ځمکه هم د الله ده هر طرف ته ګورې نعمتونه هم د الله دي خو لعلکم تشکرون دا د دې دپاره چې یا بني آدمه تم د الله شکر ادا کا د الله شکر تاسو ادا کړئ که نه د الله شکر ادا کول پکې نشته یاد ساته دا پتون نه به بچې که د الله شکر دی ادا کو قرآن پاک په دې گواه دی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم ما یفعل الله بعذابکم الله به تاسو له عذاب نه درکوي د الله څه کار دی چې په تاسو باندې عذابونه راولي په تاسو پتونه راولي ان شکرتم و آمنتم که چېرې تاسو د الله شکر ادا کو او تاسو ومنله چې دا نعمتونه د الله دي او د هغه شکر ادا کوم وکان الله شاکرا علیما الله سره د شکر والا او قدر دی الله شکر قبلولو والا دی تا ترې دا خبره معلوموي چې د قرآن تعلیمات د الله د کتاب ویناګانې ټولې دا په دې باندې دلالت او گواهی کوي چې ما او تا ته وایي یا بني آدمه د الله شکر ادا کا او بني آدم وایي ځمکه کې څه نشته سوداګر وایي سوداګرۍ کې څه نشته تنخوادار وایي تنخوا کې څه نشته د بار خلک وایي بار چې بس د کوی خټه ده او په کوی باندې لګي دا به کپیل له ګټمه دا به شرکې له ګټمه دا به مهنې له ګټمه دا به لیسنس نه ګټم دا ټوله ناشکري ده تنخوادار ګیلهمن دی زمیندار خفه دی بس فصل کې څه شته نه تماکو کې خو څه کېږي نه جوار خو څه کوي نه مټر خو تاوان دی او چته ځمکه کې د څه ونه ګټلو او دغه شان سوداګر چې کوم دی بزنسمین چې کوم دی د لسو شی په 15 په ورکوي 1 نمبر په ځای 2 نمبر شی خرڅوي خو هغه هم پریشان دی چې ما څه ونه ګټلو نو څه کوي دا مخلوق خوري دا آبادۍ خوري سړي خوري دا بنیان چې ورسره وخوري دا ډوکې وله وکرپی نه له هغې به خوشحالېږي زمونږ ناشکري دا ده چې کم زمونږ جاب دی کم زمونږ د بچو روزي ده مونږ د روزۍ هغې لارې ته سپک ګورو چا چې روزۍ ته سپک کتلی ري په کم کور کې چې سړه ډوډۍ په لتو والي شي په کم کور کې چې د رزق بېعزتي کېږي دا دی دا لړوه راړوه هغه دی ډوډۍ رغړوه رغړوه دې دی په ډوډۍ باندې لاس پاکوه او غورځوه د هغې نه ټیشو پیپر جوړوه په داسې کور کې به د رزق برکت نه دا د الله ناشکري ده تا ته د الله کتاب ته وګوره علما وایي د قرآن څلور حصې دي لومبۍ حصه چې شروع کېږي قرآن چې شروع شوی دی د قرآن د بسم الله نه پس لومبۍ آیت د الله د کتاب افتتاح چې شوی ده نو الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین مانا دا د الله شکر ادا کا الحمدلله وایا په نعمتونو باندې یا بني آدمه بیا دویمه حصه شروع کېږي د صورت انعام نه د قرآن دویمه حصه کې بیا الله وی الحمدلله الذي خلق السماوات والارض الحمدلله الحمدلله انعام صورت نه دویمه حصه د قرآن ده هغې کې تا ته بیا وایي د الله حمد وایا د الله شکر ادا کا بیا صورت کهف دی هلته نه درېیمه حصه شروع کېږي د قرآن پاک هغه درېیمه حصه چې شروع کېږي د قرآن پاک نو الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب بیا وایي الحمدلله په درېیم ځل درېیمه حصه شروع کېږي څه وایي د الله شکر ادا که بني آدمه څلورمه حصه آخری د صورت فاطر نه چې شروع کېږي نو الحمدلله فاطر السماوات والارض څلور حصې دي د قرآن او څلور واړه حصې د قرآن شروع شوي دي د الحمدلله نه یا بني آدمه د الله شکر ادا کا د الله نعمتونه ومنه د الله د نعمتونو شکریه ادا کا بني آدمه د قرآن پاک دا زمونږ د زندګۍ نچوړ دی دا زمونږ د دین نچوړ دی چې راځئ چې مونږ د الله شکر ادا کو قرآن پاک مونږ ته ښودلې ده دعا چې کله یو سړی داسې و چې هغه ظلمې شو سړی شو او برابر په طاقتونو باندې برابر شو وبلغ 40 سنتن او 40 کالو ته دی ورسېده 40 کاله زندګي یې شوه
دا د قرآن دوا ده، دې ته قرآني دعاګانې وایي. دا الله تا ښودلي دي چې داسې وایه. 40 کالو ته رسېدلې سندرې ورته یادې دي، 40 کالو ته رسېدلې فلمونه ورته یاد دي، 40 کالو ته رسېدلې ټپې ورته یادې دي، 40 کالو ته رسېدلې دی دمبل کو ګډاګانې او دمبل کو قسمه قسم چار بیتې ولا ورځي، لیکن پیغمبري دعا ولا یو نه ورځي، قرآني دعا ولا یو نه ورځي. قرآن پاک خدا سی وی وبلغ 40 سنة 40 کالو ته سړی رسېدلی څه به وایي؟ قال وایي به رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. دا دعا ده چې یا الله پاکه مال توان او توفیق راکړې چې زه ستا د نعمتونو شکر ادا کړم. یا الله ستا په ځمکه 40 کاله وګرځېدم، ستا نعمتونه مې 40 کاله وخوړو. یا الله پاکه 40 کاله مې ستا ناشکري وکړه. یا الله پاکه 40 کاله یا الله پاکه ستا د در نه او ستا د لنګر نه راته میلاویږي. یا الله اوزعني ان اشکره، ماله د شکر توفیق راکړې ربا. دا دعا وایه که نه؟ یا الله چې تا په ما کم کړي دي دا قرآن مونږ ته وښوله چې دا وایې. او دا چې سلیمان پیغمبر علیه السلام سلیمان سره د دینا چې باچایي ورته میلاو ده، پیغمبري ورته میلاو ده، په هوا کې تختل وته، لیکن وی رب یا الله پاکه اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان علیہ السلام یا الله پاکه د شکریه توفیق را راکا. یا الله احسانات ډیر دي راکا چې ستا د احساناتو الله ستا د پاره شکر ادا کم. دا د قرآن خبره وه چې شکر ادا کې، دا د الله خبره وه. الله ویلي چې بنیان به دوه قسمه بنیان به بس. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یا به شاکر یا به کفوری، یا به شکرگزاری یا به ناشکری. نن شکرگزار ډیر دي که ناشکر ډیر دي؟ الله وی قلیل من عبادی الشکور، زما بنیانو کې شکر والا ډیر کم دي. قلیل من عبادی الشکور، نعمتونه راته هغه میلاو دي، احسانات راته هغه میلاو دي چې هغه پخوانو باچانو سره نه و. پخواني باچان چې دي هغوی په پلینکوچو کې نه و ګرځېدلي، هغوی په جازونو کې نه و ګرځېدلي، هغوی د نیټ نه نه خبر شوي، هغوی موبایل نه و لیدلی، هغوی دا پکې نه و لیدلي، بجلي نه و لیدلې. پخوانو بادشانو قسم دی دا خوراکونه دا مزې دا چې زه او ته کومې مزې کوو دا سیګانو په ګرمۍ کې ایسی په سړدی کې د ګرمېدو سامانونه دا مزې پخوا نمرود دی، فرعون دی، نوي لیدلې. نن مونږ غریب نه غریب سړی هم په دې نعمتونو باندې مالا مال دی، لیکن ناشکره دی. او چې ناشکره یو نو ځکه زمونږ په دې ژوند کې برکت او خوند او خوشحالي نشته، ځکه مونږ له ډېرېږي نه زمونږ نه واغستی شي. د پیغمبر پاک دربار ته یو سړی راغلی و، سوال یې کو. تفسیر عثماني لیکلی دی د دې آیت ته لاندې چې الله تعالی ویلي دی واستأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. د ابراهیم صورت د دې آیت د لاندې تفسیر عثماني واقعه لیکلی ده چې د پیغمبر پاک دربار ته یو سړی راغی، سوال یې کو. چې سوال یې کو پیغمبر علیه السلام سره کجوره وه، هغه کجوره هغه سړي له ورکړه. هغه سړی ناشکره سوالګری و، د دواړو جهانو د سردار د لاس کجوره ده، د محمد رسول الله د لاس کجوره ده. هغه یې وغورځوله پرېښوده، وي دا نه علم کجوره سي زه به دا علم اوهو د الله د پیغمبر چې پرېښو. بیا بل سړی راغی سوالګری، هغه بیا څه مطالبه وکړه، بل کس دی پیغمبر علیه السلام هغه کجوره هغه له ورکړه. هغه چې هغه کجورې ته وکاته وي سبحان الله تمرة من رسول الله صلی الله علیه وسلم
او یا الله شکر الحمدلله ما ته کجوره میلو شوه او د محمد رسول الله د لاس نه میلو شوه. څومره بختور زیمه، څومره بختور مې دا لاس دی، څومره برکت والا دا کجوره ده د دواړو جهانو د سردار د لاسه، د پیغمبر د لاسه، د محمد رسول الله د لاس نه ما ته کجوره میلو شوه. پیغمبر علیه السلام وی ورګه یو تن ته وی دوکا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها خواله لاړ شه. د نبی علیه السلام بیبي وه وی 40 درهم هلته پراته دي، هغه راوړه چې دلی ورکو. لئن شکرتم لازیدنکم 40 درهمو دا شکرګزار ملګری دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 40 درهم هغه ورکړو. دا هغه زمانه ده چې په یو درهم باندې پیزا او 2 پیزې کېدې. زه وایم چې موږ ناشکره یو. زموږ مثال د هغه ناشکره دی چې هغه د پیغمبر د لاس هغه کجوره موږ له الله راکوي. یقینو که دا من او سلوا بني اسرائیلو لیدلیو، دا چې کم من او سلوا زمونږ هغه وړوکوالی رایاد کا، په جامو کې به پیوندونه لګېدلي، یو سپلی به سړي و یو به نه وه، په لار به روانو. زما اوس هم یاد دي مشران به په لار روانو، یو سپلی به نه وه، یو به پخپو وه، یو به چمیار سره ګنډلو ته پرته وه، سبا بله ورځ به یې وله ورکوله. دغه شانتې داسې یو نیستي او غریبي وه چې کچه غنم به یې راوړه، کچه غنم هغه به په طبخي باندې پخولو. ډوډۍ به نه وه چې دا پاخه شي چې دا وړکو سشتې نه. که میلمه به راغی هغې کاکا کره د غنمو اوړه وګوره، هغې بابا کره د غنمو اوړه وګوره. که چېرته لوی اختر به وړوکی اختر به و، په هغې کې د غنمو ډوډۍ به خلکو لیده. که چېرته پارټ کې به غوبلو او چېرته لاوڼ څه شی مساله په شملو کې واچوه ګرمې کا، بس دغې نه لاوڼ به جوړي. هغه لاوڼ د بوساړي هغه به په ټول ونډ کې ویشلی شو. دا لاوڼ هغې کاکا له اوسه دوره پراټه به یې نیمه کړه، دا نیمه به دې کاکا له دې ورکړي، او بچې هغه اپله پټي کې چې کار کوي دا نیمه پراټه به هغې کاکا له ورکړي. داسې یو دور و. چرګ کم ځای و او دا پیسې کم ځای وي، دا دوره جامې کم ځای وي. قسم دی چې تاریخ له به سړی تو د بل چا نه به یې شړی او غټ څادر راواغسته چې شړی ترې راواله د ما تاریخ دی ثوابې ته ځم. غم خادیله دلته مشران د ما اوس هم یاد دي. په دې کلي کې به په داسې بارانونو کې دا اوس چې وو په خټو کې ګرځېدو، کڼاوې به یې پخپو وي. کڼاوه دا واړه نه پېژني، خو کڼاوه داسې ده چې دا کومه چوکۍ باندې مثال خلک ناست دي، اور بلي د لرګي چوکۍ وړه جوړه سال تسمه راوله، تار راوله او بد هغه به یې پخپو کړې وه، کړپه 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 کړپه. د دې ځای نه مشران یو ځای ته تلو، دلته باران ورېده، داسې غوندې موسم و. هغوی په کڼاوو کې روان شو. چې هلته لاړه هغې کلي کې بیا انور و، کړپار یې کو، مشران ورښکاره شو، کڼاوې یې پخپو وي، دا نیستې وي، دا ناچارې وي، پیسې کم ځای وي، خوراک کم ځای و، جامې کم ځای وي. اوس ورته وګوره، زه د هغه خپل مشر نه ډېر اخلاصي نه یم، ته د هغه خپل مشر نه ډېر سپینیت نه یې، ته د هغه خپل مشر نه ډېر محنتي نه یې، ته د هغه خپل پلار او د نیکه نه ستا د پلار او د نیکه دا ټوله وه، لیکن ته مزې د هغه نه ډېرې کوې. ستا ژوند د هغه نه د اسانۍ دی. یقینو که خلکو به لار کې د دې امانکوټ، د دې نارنجي، د بانډو خلک به راتلو او لار کې به خلک ناستو او یې پی راله او پی رانلو، چاټوري به راتله او پی به اخیستي شو، چا به لوښي ګرځولو، ماشوم به ګیلاس ګرځاو. اوس ګوره هر یو کور کې د پیو چینه ده، پیونه بلا دي، میوې بلا دي. و د الله بنیانو د الله شکر ادا کوئ. د شکر کمی دی، ناشکره ډېر یو. که د الله شکر هم ادا کو چې په دې خوشحاله شو دا چې څه دي. زه قسم دی که د دې نعمتونو قابل یم. زه په زړه کې سوچ وکړه چې زه د دې قابل یم کم ربو، نو یقینو که په دې ځمکه د پرېښودو نه یم او هغه پې پرېښې یم. زه د ډوډۍ د خوراک نه یم. که ماره چا په لنګر کې 2 ورځې ډوډۍ وخوړه، هغه ډوډۍ به د ډوډۍ په شان نه او په 3 ورځ باندې که ورلم هغه لنګر ته، نو ما ته به وایي چې خپې سپکې کا، دارې سلانجه جوړه کړې ده، روزانه دلته راخلاصې. دا خو د مسافرو دپاره چې یو وخت نیم کې څوک راشي، دا خو ستا 3 ورځ ده. لیکن د الله لنګر ته، د الله خان ته، د الله ډوډۍ ته دروازې ترې
الله پاک هم نه پاسي غیر ال راکې دار را کوي عزت را کړی ری په هر یو چم کې به قسم د شپږ اوته لس خلکو لس کوره پنځلس کوره خلک بسو پردي کانډاریان فقیران به ورته وي فقیرنامه به ورته وي نن د غریب سړي د لوی نه لوی کور دی د الله شکر ادا کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.